9 दूनी 18 10 दूनी 20 د سوات تحصیل چارباغ چونګی کلی چې د مرکزی سړک نه 15 کیلومتره لرې دی او خواوشا 3000 آبادي لري. دغه کلي کې یو ستوی پرایمري سکول کې 1.5 څخه سیواز د کوونکي په یو کچا او ورانه ودانۍ کې زده کړې کوي. 12 کلن یعقوب خان چې په څلورم جماعت کې زده کړې کوي په دا اړه وایي چې موږ راشو د ناسو استادانو لګي او دا بورډونه ورته وي څه کسان پکې زخمیان شي چا پکې لاس ماچي چا پکې سر او یو چې غرمې جو دا خولې را باندې را روان یو څه بس جی زادار باندې چې سکول داسې چې ښه چته بلډینګ وی او ورته راتله ښه پنسټ وی اوسه او سبق ورکې ښه صحیح ویلی او یو 15 شپږ ټیچر وی. یو بل زده کوونکی حیدر علي وایي چې کله د نورو سکولونو زده کوونکو ته وګورم ډېر خفه شم. زه حکومت نه دا سوال ورته کوم مرسته کوم چې موږ له ښکلی سکول لخ کړي او ښکلی ډیکسونه او بیک راته پکې پروت او ښه سپیشل کامپي ښه استاز هر یو پیریډ لا او موږ چې چېرته لاړ شو ته په کوم تپوس رانه وکړي ته په کوم سکول کې موږ ته چونګۍ ګورنمنټ پرایمري سکول ته نه وایي نو موږ ته په چونګۍ په چوپړۍ کې موږ وایي مړه وایي دا خو چونګۍ چوپړۍ سکول دی وایي دله څه ورځي. د کلي یو مشر شریف خان وایي چې زما پلار هم دغه سکول کې زده کړې کړي ما پکې هم د څلورم جماعته پورې سبق ویلی موږ له حکومته ډېر خفه یو. زموږ دا کوم سکول زموږ دا بچي چې په کوم ځای کې اوسېږي دی به خپل ځناور هم څوک په دې چومپړو کې ونه تړي. داسې احساس موږ لري زیات بچي زموږ محرومه پاتې دي سکولونو نه چې هغه هېڅکله په دې ځای کې سبق نه ویلی کېږي د چا باندې برګر ارتاو شي په چا ور ارتاو شي او دا نه د سکول ویلو قابل ځای دی او د خلکو بچي په ډېرو ښکلو ښکلو ځایونو کې تعلیمونه حاصلوي او حکومت دا غواړي چې د هر بچی د تعلیم وکړي. نو په دې ځای کې چې کوم بچي چې په دې ځای کې د سبقونه دا به څنګه مخکې لاړ شي چې په دې خټو کې په دې باران کې په دې حالت کې به څنګه سبق ووایي څنګه به مخکې لاړ شي. د سکول استاد رحمت علي زیاتوي چې دغه کلي کې یو شمېر نور ماشومان هم زده کړې کول غواړي ولې دوی سره اسانتیاګانې نشته ځکه په سلګونو ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي. زه نشم زه کوم ځای کې دا وړ داخل کوم ستاسو په خپل منځ کې ما سره 15 کلاس دي او 15 کلاس کوم ځای کې نو ځکه چې ما سره بورډونه ولګي یو ماشوم که زه یو کلاس سبق ووایم بل ترته مایل کېږي کنه ډېر تعداد دی پکې خپ کې پړای کې او بل موږ 134 140 تعداد موږ دوه استادان یو. په دا اړه د سوات تعلیم محکمې مشر ډایرکټر محمد امین وایي چې دوی په دغه لړ کې د سکول ودانۍ لپاره هلې ځلې شروع کړي دي. د کلي خلک دا هم وایي چې د پرایمري سکول نه وروسته یو شمېر ماشومان چې پکې زیاتره جینکۍ شاملې دي د سکول نشوالي له وجې د سبق څخه پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.